ډیر خلک دي چې دا پوښتنه کوي چې مفتي صاحب خراب خوبونه وینو او ډیر می ویروي او په خوبو کې ناولده حالات او ناولده منزل هغه په مخې راځي او ډیر د پریشانی خوبونه وینو. نو دې دپاره د قرآن کریم یو داسې آیات مبارک دی چې کله انسان د ویډیو څخه مخکې د آیات مبارک تلاوت کړي نو به الله رب العزت د دې خراب خوبو څخه محفوظ وساتي او دله به خراب خوبونه او دغه پریشانی ولا خوبونه به الله څخه محفوظ وساتي دا به نه وویني ان شاء الله العزیز. هغه آیات به تاسو ته پر سکرین باندې هم ولیکم خدا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ ته در سره شیر کړي. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. د سورة یونس آیات نمبر چې دی هغه 4 دی. د سورة یونس آیات دی سورة یونس او آیات نمبر چې دی هغه 4 نمبر د آیات دی. تاسو چې کله بدیږئ دا آیات مبارک کم از کم 11 واری وایست ان شاء الله العزیز د دې پریشانی سبب الله تاسو خلاص کړي.